دیز معنی څه شی دی دا یعنی چې یو داسې سامان وي یا داسې خلک وي چې هغه موږ سره نږدې وي کنه نو دا یعنی دا موږ سره جمع دی ټیک دا او دیز سره موږ آر استعمالو موږ دیس او ډیټ سره از استعمالولو نو اوس به موږ دیز سره آر استعمالو ځکه چې دا جمع دی ټیک دا او دا موږ it is used for near things or peoples دا د نږدې شیانو یا د خلکو لپاره استعمالي ټیک دا وړاندې موږ سره مثالونه دي اول چې کوم دی these are people وای دا خلک دي ټیک دا اوس people چې کوم دی دا خپل جمع د سره موږ اس نه اچو ټیک دا خو دا جمله چې کوم دی پوزټیو ده یعنی مثبت ده مثبت دا معنی چې هغه جمله چې حقیقت ولري کنه چې ریالټي وي یعنی دا شی مطلب په کولو کې وي او دا شی حقیقت لري هغه ته موږ څه وایو پوزټیو وایو these are flowers دا موږ دا ګلان دي ټیک دا اوس کچته دا توې دا ګل دی به this is a flower به یو به خو واحد دی اوس دا جمع ده these are flowers دا ګلان دي دا مثبت دی مثبت څه معنی دا معنی چې یو شی حقیقت ولري یا چې کوم دی هغه موږ ته فائدہ راکړي ټیک دا نو اوس دا ګلان دي کنه دا یعنی دا حقیقت د زګه دا جمله زوایم او درېما these are not cricket players دا اوس موږ سره چې کوم دی نیگیټیو دا یعنی منفی دا د دې حقیقت نشته دی یعنی these are not cricket players وای دا د کرکټ لوبغاړي یا کلاړي نه دي ټیک ده کنه نه نیگیټیو دا سلورم کې موږ څه کړه دی انټراګیټیو یعنی دې کې موږ سوالیه ده دې کې موږ سوال کوو چې are these computers آیا دا کمپیوټر دي دې کې موږ سوال کړه ټیک ده اوس کچرته دا کمپیوټر وي نو ته وته څورت وای yes these are yes they are یا these are ټیک ده کنه وی no they are not ټیک شو نو دا دیس نو هغه شو که څه مشکل دي کی تاسو پوښتنه کوي شي اوس کوم دې دوز معنا هاغه یعنی یو شی چې لري یو شی سوري چې شایان لري وي ښه اوس موږ سره دوز معنا څه هاغه او دوز چې کوم دې موږ سره د لري شایان یا د لري خلکو لپاره استعمالي او دوز چې کوم د موږ سره جمع دی یعنی پلورل دی ټیک شو نو د دې مثالونه داسې دي چې دوز آر شاپس وای هغه دکانونه دي دا موږ سره پوزټیو دا معنی چې یعنی حقیقت ولري یا هغه کار یا خلک چې کوم دی هغه حقيقي سمانه سره د خلک وی یا کوم یو شی خو نو هغه شی وی دا د ته پوزټیو وای دوز آر فنی بوایز هغه چې کوم دی ټوکی هلکان دي یعنی گپشپی هلکان دي ټیک ده درېمه جمله those are not goats وی هغه کوم دی اوزی نه دي یا ورته کې وته بکرا وی هغه اوزی نه دي دا مو سره نیگیټیو ده دا حقیقت نه لري سلورم چې کوم دی مونږ د کې یماغه انټراګیټیو سوالیام پړی دا چې are those good people آیا هغوی خلک دي اوس که چېرته خلک وي نو ته به څه وایي yes they are کله چې وایي yes they are good people دا هم صحیح ده خو دا شارټ کټ دی yes they are او که خلک نه وي ته معلومي no they are not good people یا no they are not نو امید لرم چې ان شاء الله تاسو به زموږ ویډیو خوښ شوي تاسو به نه فایده اخیستي که څه کوېسچن یا سوال تاسو موږ ته په کمنټ کې کوئ شئ السلام علیکم